السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو ملګرو، دغه د موږ د امنیت شارک د لاول او د دومې کوڅې حال ده. دغه سپیان دومره بې حده بې اندازه زیات سوي دي چې په کوڅو کې ګرځي. بعد له وخت نه د 8:30 بجو د شپې بعد له وخته ګرځي. بس څو کتله دوا ته سودا پسې هېڅ شي پسې نشي تللی دغو سپیانو له لاسه. زه خپله بېګا نیمه شپه رالم، 8:30 بجې وې، دومره ناوخته هم نه وو. د یو څه سودا پسې تللی وم، هسې باور وکړه ساعته ما باندې زندې خوله لګولې وه. نو دغه که یو مهرباني وکړې دغه نایې ته دا خبره ورسوئ چې دغه سپیان یو غم وخوري چې دا خلکو ته غټ مشکل جوړ دی. داسې خلک درته بس بعد له وخت نه سودا پسې نشي تللی، په کوڅو کې دا سپیان ګرځي. یو میلمه بس هېڅوک هم نشي ځینې خلاصېدی. نو که یو مهرباني مې دا پوسټ د ما در سره شریک کړئ د نایې د مسؤلینو